تبقيت سامنا يلا دا چرسانو سارا خوشما زمانی خوش دیتا ببر سرنا یا جانان چرسو دیوان کنو محمد خان وائی دا فتالی وائی کنا یا سمیع اللہ کدا سواینا پدا شاہین باندی وایا سلامنا یا دان اللہ جان تخلقی ورکنا دا علی شاہ تکنگا دیش ورکمانا یا جسا چارگوی پی خوشانی سنا دغه سلمی ته سلامي ولایم یا په خوا یو سړی مینونه وسر واس کټواري وږي چې میا شوما یا په خوا یاري پوری باندې وانا وس یارانه په موبایل باندې کوما سرا تواینا ز عبدالله کا بلواد کوما یا مسیران ار وطن کې ډیر دینو یا لکو سو مسیران څومره فن کوینا یا په خوبي د پاتې راوښتما پاس زما د لاس پنځه راغلي دینا یا خو یې د څټلو واخنا مور ته وایي چې کار دې خوش کړی یما زفزرو سرای لکه بادام بادام سترګې مې یادې زید جانان جانان زفزرو سرای لکه بادام بادام سترګې مې یادې زید جانان جانان زفزرو سرای لکه بادام بادام سترګې مې یادې زید جانان جانان سترګې مې یادې زید جانان جانان بیګم ټوله شپه قسم درته په تېره کړه سوی نوازه بیګم ټوله شپه قسم درته په تېره کړه جانان سي په سرو شونډو باندې سبا تېره کړه جانان سي په سرو شونډو باندې سبا تېره کړه خاص نمایان او خلکو لپاره خاص نمایان او خلکو لپاره یما کدی یخیولی چې راوړې خلک مې نو تاسو شونډي ورکوینا ودی بنا سره مخدایا سکه مې نو ما خپل کې دی وړینا زړه مې پښنو سترګو مې سو زبدا توري سرګي چې پټوما من راولې دې باندې سي سکه ولاړ کټو باندې دي دنا جان لګای می ورتان کسی مایان می بششینا خدای مایان سو پچا مالتی چی وسیل می نرائی وشکی پا مخزینا دیا شکریال می دیدائی کمی ین لپ خور مایان سو ورمی کاما جان لگوڑ لگم ناسو لشا خبری لکوزی دور ناسدینا یار پیاری کی زامن بانی زبک رگی وطن کی چوک زامن لراما جان لپدی می یمکاتی زبکر لکمارا ورگز میانا بس لفظ